مولوي شیخ هیبت الله د بیرغ په اړه کوم اقدام کول غواړي؟ تازه یې هغه ته کوم درې قسمه بیرغونه لیږلي دي؟ ویډیو وګورئ. ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم راسره شریک کړئ. سلام، ستړي مه شئ، پام وکړئ د ورځې تازه خبر ته. توریالی همت چې ځان د امارت اسلامي خاص کس ګڼي او رسنیو کې د امارت په ملاتړ خبرې کوي، تازه ترې شمشاد تلویزیون کې پوښتنه وشوه چې د بیرغ په تړاو کیسې روانې وي. ویل کېدل چې د بیرغ په اړه پریکړه نیول شوې ده او په همدې ورځو کې به ملت سره شریکه شي. اوس 2 کاله کېږي د امارت له تېرېدلو څخه نه د مکتبونو په اړه کومه پریکړه ونیول شوه. د مقیدینو برخه کې هم همداسې موضوع، بې بیرغ په اړوند هم همداسې موضوع ده. هر څه پاتې دي داسې څه به وي چې ملت ته د نن سبا کې وویل شي. هغه جواب کې وایي چې علم غیب صرف الله لري، چې څه به کېږي، خو ماته چې کوم معلومات ده نو 3 قسمه بیرغونه امیر المؤمنین ته لیږل شوي دي چې یو پکې ومني چې یو سپین محمدي بیرغ ده چې دا د وزارت دفاع د ملي اردو بیرغ شي، او 3 رنګه بیرغ د هم ټول هیواد لپاره وي. او یو نظر دا ده چې دا 3 رنګه بیرغ او سپین بیرغ د سره یو ځای شي چې 4 رنګه ترې جوړ شي. یعنی سپین هم باید دومره ستر شي لکه ټول پخوانی بیرغ ده. هغه 2 ډوله نور واضح نه کړل، خو ویل چې 3-4 قسمه د توشیح لپاره پراته دي. امیر المؤمنین چې هر یو منصبه وګڼلو هغه به وړاندې کوي. هغه وایي داسې هم نشي کېدل چې سپین بیرغ دې بیخي څنګ ته شي او د جمهوریت بیرغ دې راوړل شي. له هغه پوښتنه وشوه چې د افغانستان ملت له تیر نظام څخه راضي و که نه. هغه جواب کې ورته وویل که چېرته راضي وای نو نن به هم جمهوریت واکمن وای. هغه ته وویل شو ښه چې تاسې مکتوبونه تړلي، بیرغ مسله ده، کاري زمینه نشتوالی ده، همداسې د مالیاتو ټکسونه لوړوالی ده، نو ملت له تاسې یعنې اسلامي امارت څخه